نورالامین صاحب زموږ د پښتو ژبې او ادب یو ډېر لوی پوهاند دی. سلامونه ملګرو، د فطرتي ښکلاګانو په دې غېږه کې موجود یم. تاسو به وینئ اوبه زما خواته بهیږي. د مولانا خانزیب صاحب خبره چې په پنجاب کې دې ته منرل واټر وایي او موږ په دې اوبو باندې قدرت راله بې پیسو به اوبه راکړي دي. په دې باندې موږ دلته شوتل اوبه کوو، غنم پې اوبه کوو، جوار سبزي پې کوو. د پیپ د راتګ سره، د ټیوبیل د راتګ سره، د کویانو د راتګ سره هغې هر څه چې کوم اوریجنلیټي وه هغه خپل حیثیت چې کوم دی وبایلو. پخوا به ګودرونو. نورالامین صاحب زموږ د پښتو ژبې او ادب یو ډېر لوی پوهاند دی. هغه وایي چې دا ګودر به پخوا د کار ځای به هم و، د ښکار ځای به هم و. مطلب دا دی د کار ځای به ده و چې خلک به راتله، پیغلې به راتلې و، په منګو کې به یې د دغه ځای نه اوبه وړې. خپل ضروریات زندګي چې کم وه هغه به یې د دغه ځای نه پوره کول، د اوبو ضرورت به یې پوره کوو. دویم د ښکار ځای پخوا خو چونکې موبایل یې نه وي، ډیجیټل دور نه و، نو پخوا به د مینې پیل یا ابتدا چې کوم دی دا به د ګودره کېده. وایي ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دینه، اوبه د کوز ګودر خوږې دي، جانانه ستا دپاره بر ګودر ته ځمه. او دغې پیغلو چې کوم دی نو د خپل چې کوم اندروني د مینې هغه جذبات وو هغه به یې په ټپو کې رانغاړل او دغه شان به یې ولس ته وړاندې کول. خو زیاتره که موږ وګورو نو دغه مینې به پخوا چونکې اوریجنل مینې به وې نو دا به پټې وې او په دغې ټپو کې او په منګو کې به یې پراټې وړې او د مینې هغه ډالۍ مالۍ چې نن موږ څنګه وړو داسې په منګو کې پراټې وړې یا نور څه رومال وړې. پخوا خو دا دور نه و، نه دونه ډالۍ وې او نه دونه غټې ګرانې تحفې وې، خو بس دغه سمپل ساده ژوند و. مینې به هم ساده وې، زندګي به ساده وه، خلک ساده وو. نو د اوبو سره سره ما ته دغه یو ټاپک رایاد شو، غوښتل مې چې په دې د سره یو څو خبرې شریکې کړم. ډېره زیاته مننه.